د مرګ شیبې او د مرګ استازی لیکوال حیات الله ژوند. که مې څوک پښې په تبر وړې وړې کړي هم پرې پوه به نشم. ګڼ خلک مې سر پښو ښي او کیڼ اړخ ته ناست دي. نږدې 15 منټه مخکې یوازې د پښو په ګوتو نه پوهېدم، مطلب بې حسه وي. خو ورو ورو دا حالت تر زنګنونو او بیا تر ورنونو پورې پورته راغی. اوس مې په پښو هیڅ پوهېږم نه. وړوکی ماشوم مې پر تلو ګوتې کشکاږي، خو زه نه تخنېږم. ښه مې یاد دي په روسه کال په مني کې څو همزولو کلک ونیولم او یو مې پښې کلکې ونیولې او دومره یې وتخنولم چې په عذاب یې کړم او په زور مې له دوی ځان خلاص کړل. ترې منډې مې کړې، خو تر څو ګامه منډو وروسته مې یوه ستنه په پښه کې ننوتله او له هغې سره بیا بېهوشه شوې هم وم. یو وخت مې ګمان کاوه چې د ژړا مې څوک نشته، خو دا دی اوس یوه بوډۍ چې نه پوهېږم څوک ده او څه یې کېږم، اوښکې را باندې تویوي، دعا راته کوي، وایي خدایه نورې مه ځوروه، همدومره عذاب یې بس دی، پور یې ور پرې کړه. زه په زړه کې آمین وایم، ځکه غواړم له دې ګڼې ګوڼې وتښتم. په لسهاوو سترګې راکې خښې دي. زه دومره له خپل نامعلوم حالت نه ویرېږم لکه اوس چې له دوی نه ویرېږم. یو دنګ هډور ځوان راته غاښونه چیچي او په څنګ جیب کې لاس ننایستی او وخت ناوخت یې چاړه د جیب له څوکې پړک وهي. زه نه پوهېږم چې دی ولې داسې پیښې کوي، خو اوس مې را یادېږي چې همدا نن شین سهار چې د دغه کلي په لور را روان وم، د جوارو په پټیو کې الوتونکو ته لومه غوړولې وه او زما له لاسه یې ښکار الوتی و. اوس پر ما سخت په غوسه دی او ان غواړي چې ما ښکار کړي، خو دی نه پوهېږي چې له ما به څه بوت کړي، هسې به ځان خوني کړي، ځکه د بوډۍ په وینا همدا اوس زما پور په پرې کېدو دی. شاوخوا ګڼه ګوڼه یو دم غلي کېږي چې ګویا په دغې اوږدې کوټې کې آدمي ذات نه تر سترګو کېږي. یو پلن خو ټیټکی سړی کوټې ته په راننوتو دی. اوږدې سپینې جامې یې اغوستې دي، څادر یې پر دواړو اوږو اچولی دی، اوږده ږیره یې ان تر ټټر پورې راځوړنده برېښي، یو ډول د ګلاب و عطر یې په ځان موښلی دی، سترګې هم نرۍ نرۍ تورې کړي دي. ما ته خو د مرګ استازی وبرېښید. یقین مې نور هم زیات شو. خلکو لاره ورکړه او زما ښي اړخ ته کېناست. په لوړ غږ یې یو څه زمزمه کړل. له اوبو ډک ګیلاس راوړل شو. دی تر شونډو لاندې وغړمبېد، بیا یې په لاس کې لاړې تو کړې. پلن سورور سړي غوښتل جام مې په خوله کې راتش کړي، خو بوډۍ ښځې جام له ګوتو ونیو او له جبه یې مالوچ را وایستل او په جام کې یې ټیټ کړل. زما خوله یې را پرانیستله، څو څاڅکې اوبه یې زما په خوله کې را وڅڅولې. زه ټوخي اخیستی یم، په دومره لوړ غږ ټوخېږم چې خلک ګمان کوي زړه یې له خولې راوځي. له دې سره سم پلن سورور سړی په غوسناک انداز وایي، چوپ، ټوخېږه مه، توبه وباسه. زه دته څنګه ووایم چې 2 کاره په یو وخت کې څنګه وکړم، او دی څه خبر دی چې ښایي زه به همدا اوس په خپلو کړو پښیماني احساسوم او توبه به باسم. د پلن سورور سړي خبرې کرار کرار جګېږي او له خولې یې ځګونه بادېږي. زما پر مخ یې لاړې را بادېږي. زه مې مخ پاکول غواړم، خو ګورم چې لاسونه مې شل دي، هېڅ نه خوځېږي. زه حق حیران یم چې پر ما څه شوي. بوډۍ بیا راځي او له مخ مې د پلن سورور سړي لاړې پاکوي. زه له غرمې راهیسې همداسې ستوني ستاخ پروت یم. پلن سورور سړی وایي، ځي، زنکدن یې خدای ورسخت کړی دی. لمر په ډوبېدو او د ماښام لمونځ په رارسېدو دی. اوس مې سر په خوښي او چپ اړخ ته له بوډۍ ښځې پرته هیڅ څوک نشته او د ګڼو خلکو سترګې راکې خښې نه دي. 2 په 2 ناست یو. زه مې مخ ور واړوم. بوډۍ ښځه اوښکې تویوي او خپله دعا تکراروي. زه نه پوهېږم چې په رښتیا مې زنکدن دی که نه،
خو پلن سورور سړی زما د سترګو له لیدو همداسې پناه کیږي او ورکیږي. یوازې په خپلو خیالاتو کې بوډۍ وینم چې زما غم ورسره دی، نور هیڅ نشته.